صحابه کرام د ایمان او یقین زیاتولو دپاره به کله کله د عالم غیب څیزونه الله رب العزت رسول الله ته ښکاره کول. نو که په جهنم کې هم سزا در نه کړی شي صرف د پورت نه دې لاندې ته وغورځوي. یو دریم چت نه څوک غورځېږي د هغه ټول هډوکې مات وي او ماغزه او دماغ د ماغزې د پوزې نه راوتلي چې په دومره حالت کې ته الله وغورځوي د ستا حال به څه وي. همدارنګه محمد رسول الله فرمایي چې چا یو مونځ پرېښوده تر دې چې د هغې وخت تېر شو بیا یې وروسته د هغه قضایي هم راوړه نو هغه ته به په جهنم کې یو حقب عذاب ورکولی شي او حقب د 80 کالو موده ده او هر کال به 360 ورځې وي او د قیامت یوه ورځ به د 50,000 کالو برابر وي. په دې حساب یو حقب مقدار تقریبا 2 کروڑ او 80 لکه کاله جوړیږي. دا هم په دې صورت کې چې کله وروسته قضایي هم وکړي او څوک چې د سره مونځ نه کوي د هغه به څه حال وي. بیا چې کله د یو مانځه سزا دومره وي نو هغه څوک چې په ټول عمر کې مونځ نه کوي د مانځه پروا نه ساتي د هغه حال به څه وي. حضرت عبدالله بن عمر به فرمایل چې په دې اعتماد باندې مه کیږئ چې د ایمان په وجه به آخر د جهنم نه راوځو. دومره مودې دپاره به سوځو او آخر به د جهنم نه راوځو. رسول الله فرمایي چې په جهنم کې یوه کنده ده چې د هغې نوم لملم دی. په هغې کې ماران دي چې د هغه د اوښ څټ برابر غټ دي یعنې دومره پیړ دي او د هغه اوږدوالی د یوې میاشتې برابر دی یعنې دومره اوږده دي چې یو میاشته سفر وکړي. په هغه کنده کې به هغه چاته عذاب ورکول کیږي چې هغه په دنیا کې منځونه پرېښي دي. نو ډېر زیات واقعات دي قدرمنو اورېدونکو. زه به تاسو ته کومه ووایم که د جهنم نه د ستنې سوري برابر یو سوری پرانستی شي نو د ټول ځمکې کې څومره مخلوقات ژوند کوي هغه به د ډېر سخت ګرمایش نه هلاک شي مړه به شي. که د جهنمیانو د زنځیر یوه کړۍ د دنیا په غرونو باندې کېښودلی شي غرونه به په ځمکه ننوځي. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي او د نیکو اعمالو توفیق دې راکړي. نو قدرمنو اوریدونکو بېشکه هغه چا چې په دنیا کې ایمان راوړی یو نه یو ورځ به هغه ته الله نجات ورکوي او جنت ته به داخلیږي. خو د نجات نه مخکې چې کومه سزا انسان ته ورکول کیږي هغه به دومره سخته او دومره اوږده وي. الله رب العزت دې د هغه نه موږ ته پناه راکړي چې د هغې تصور په دنیا کې هم چیرته نشي کیدلی. او د ټولو نه نجات لاره دا ده چې د مرګ نه مخکې رښتینې توبه وباسو او کوم اعمال او حقوق چې موږ ضایع کړي د هغې پورهوالی وکړو. اوس الله تعالی مهلت راکړی چې د دې نه موږ او تاسو فایده اخلو کنې وروسته چې څومره افسوس وکړو بیا هغه فایده نه لري. په آخر کې به دا هم درته ووایم چې د جهنم نه او د دوزخ نه د بچ کېدو یوه وظیفه هم محمد رسول الله ښودلې ده. رسول الله فرمایي کوم سړی چې د ماښام مانځه نه پس او د سحر مانځه نه پس چې خبرې نه یې کړې دا ذکر ووایي چې اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار 7 ځله ووایي په دغه ورځ یا په دغه شپه کې چې هغه وفات شي نو الله تعالی به هغه ضرور د جهنم د اور نه نجات ورکوي او جنت ته به یې داخلوي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او هغه اعمالو توفیق دې راکړي چې په هغه باندې زموږ آخره خاتمه په ایمان تمامیږي. د هغو اعمالو نه دې موږ وساتي چې رب العزت په هغه باندې زموږ آخره خاتمه خرابوي. په دې هیله قدرمنو اورېدونکو دا زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم